السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو چې موږ د یوټیوب چینل جوړ کړو. دوستانو، ډېر اسانه طریقه ده. عالم دوستان وایي چې د یوټیوب څخه پیسې نه ګټل کېږي. نو دوستانو، د یوټیوب څخه پیسې ګټل کېږي، خو که چېرته تاسو د یوټیوب شرطونه پوره کړئ. دوستانو، بې زحمته راحت هېڅکله هم نشته دی. نو چې کله تاسو کوشش وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې د یوټیوب څخه پیسې ترلاسه کړئ. نو که چېرته غواړئ تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ، نو دا ویډیو خامخا وګورئ. نو دوستانو، د یوټیوب چینل جوړولو مکمله طریقه په دې ویډیو کې بیان شوې ده. نو راځئ ویډیو وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، هر څه نه مخکې به تاسو راشئ دلته یوټیوب ته. چې کله تاسو یوټیوب ته راغلئ دوستانو، نو تاسو دلته به اوس دغه شان انټرفیس راوړئ، تاسو ته ویډیوګانې راشي. نو دوستانو، تاسو به دلته پاسه دغلته ګورئ، دلته لوګو ده. تاسو به دوستانو په دې ځای باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ، نو دوستانو تاسو به اوس دلته راشئ او په دې ځای کې به په یور چینل کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو دلته په یور چینل باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به دغه شان انټرفیس راشي. نو دوستانو، بیخي مکمل اسانه طریقه ده. نو دلته به دوستانو تاسو په نیم باندې کلیک وکړئ. زه به تاسو ته وښایم. دوستانو، چې کله تاسو دلته په نیم باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به دلته خپل نوم ورکړئ. مثلا ګوره، دلته به مخکې تاسو سره نوم نه ورکړل شي. دلته ما مخکې جوړ کړی، ځکه تاسو ته اوس بېرته ښیم. ګوره، تاسو به دا وران کې دلته به ولیکئ چې تاسو هر څه په باره کې چینل وي. سره کوم نوم تاسو ورکوئ، هغه ستاسو مربوط دی. مثلا زه راځم دلته ورکوم ټیکنیکل، یوازې ټیکنیکل ورکوم. سمه ده، هغه نور ستاسو خپل مربوط دی چې تاسو هر شي په باره کې چینل جوړوئ. ښه، نو دوستانو، تاسو چې کله ټیکنیکل ورکړو، په سیو باندې مو کلیک وکړو، نو تاسو به بېرته راشئ. دلته به تاسو سره سیو شي. نو دوستانو، اوس به تاسو دلته راشئ او په پکچر باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو هغه تصویر به تاسو انتخاب کړئ چې کوم تاسو غواړئ چې په خپل پروفایل باندې ثبت کړئ، یعنې د یوټیوب چینل په پروفایل باندې ثبت کړئ. نو دوستانو، تاسو به لاړ شئ، په دې ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به چوز یو، دلته به دوستانو چې کله تاسو راشئ، نو تاسو ته به راشي چوز فرام یور فوټوز. دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، کله چې دوستانو تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړو، نو تاسو ته به دغسې یوه صفحه راشي. نو دوستانو، تاسو به دلته راشئ او په ګیلرۍ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، دلته به چې هر فولډر کې تاسو سره هغه تصویر وي، نو تاسو هغه انتخاب کړئ او هغه تصویر به راواخلئ. مثلا زه دا غواړم دا تصویر، نو زه په دې تصویر باندې کلیک کوم. کله چې تاسو دوستانو په دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به دغه شان راشي. تاسو به په خپل ګوتو په واسطه باندې کولی شئ دا برابر کړئ. نو دا انشاءالله برابر دی. زه اوس تاسو به راشي په دې سیو باندې به کلیک وکړئ. چې کله دوستانو په تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ، هغه د موږ سره هغه تصویر اپلوډ شو. نو دوستانو، تاسو به وزې ځای ته راشئ او په کریټ چینل باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، دا ګورئ. نو دوستانو، چې کله تاسو په کریټ چینل باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به دلته راشئ. دلته اوس موږ غواړو چې ډسکرپشن ورکړو. نو دوستانو، چې کله تاسو دلته راشئ، نو دلته به په دغه پنسل نښه باندې به کلیک وکړئ. چې کله دوستانو دلته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به دویم نمبر راوړي ډسکرپشن. دوستانو، دا ګورئ، په دې کې هم بیا په پنسل باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو هغه نوم هر څه ورکولی شئ، معلومات ورکولی شئ چې د چینل په باره کې چې څه شي په باره کې څه رقم ویډیوګانې اپلوډ کېږي، دلته څه شی پیدا کولی شئ، څه شي زده کړه په دې کې ورکول کېږي. نو دوستانو، هغه چې کوم یو تاسو هر څه معلومات ورکوئ، هغه ستاسو خپل مربوط دی. مثلا زه لیکم دلته، زه خپله یوه لیکنه لیکم، بیا تاسو ته یې ښیم. دوستانو، تاسو ګورئ چې دلته ما ولیکل. تاسو دلته د انټرنیټ اړوند معلومات ترلاسه کولی شئ. لږ د غلطي ده. ګورئ دوستانو، ما خپله لیکنه اصلاح کړه. نو دلته ما ولیکل، دلته تاسو د انټرنیټ اړوند معلومات ترلاسه کولی شئ. دلته به دوستانو تاسو په اوکې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ، نو انشاءالله ستاسو چینل مکمل شو. نو دوستانو، په نورو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې چینل وریفای کړو، یعنې مونیټایزیشن پکې آن کړو، یا ایډسنس ته بیا اپلای وکړو. چې کله تاسو 4,000 غنټې واچ ټایم پوره کړئ او 1000 سبسکرایبر په 12 میاشتو کې، یا په ټاکلي تاسو خپل مربوط دی چې تاسو څومره وخت کې پوره کولی شئ. چې کله تاسو هغه پوره کړئ، نو تاسو انشاءالله چې بیا کولی شئ ایډسنس ته اپلای وکړئ او د هغې څخه پیسې ترلاسه کړئ. نو دوستانو، په دې کې به تاسو ته چینل کې به تاسو ته نورې په زړه پورې ویډیوګانې میلاویږي. د یوټیوب باره کې کورسونه به وي، فیسبوک، واټساپ، ټیک ټاک،
د هیکینګ باره کې د ریپورټ کومه آی ډي ریپورټ کوئ، خو په دې شرط باندې چې تاسو به هغه چې دی په صحیح طریقه استعمالوئ. یعنې که څوک چېرته تاسو ته غلط میسجونه کوي یا غلط پوسټونه کوي یا نور خلک په عذابوي، نو تاسو انشاءالله چې کولی شئ هغه چې دی ډېر زر په یو ریپورټ سره ډایرکټ ختمه کړئ. ښه نو دوستانو، اوس خو تاسو د یوټیوب چینل مکمل جوړ شو. نو اوس موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب چینل ته ویډیو اپلوډ کړو. نو تاسو به اوس دوستانو شاته بیرته راشئ. چې کله دوستانو تاسو راغلی، نو تاسو چې کله خپل چینل ته راشئ، په دې ځای کې دا کریټ لیکل شوی دی، په دغې باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو ویډیو اپلوډ کولی شئ او په دې ځای کې هم کولی شئ، او که دې ځای کې نه وي نو تاسو بیرته شاته راشئ. چې کله دوستانو تاسو دې ځای ته راغلی، نو دوستانو اوس به دې ځای کې تاسو په دغې جمع نشان باندې کلیک وکړئ. چې کله دوستانو تاسو په جمع نشان باندې کلیک وکړئ، دغې نشان باندې، نو دوستانو تاسو به اوس دې ځای ته راشئ. دلته به لیکلي دوستانو اپلوډ ا ویډیو. دلته ګورئ دوستانو دویم نمبر، په دغې باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو کولی شئ په دې ځای کې په ډېره راحتۍ سره ویډیو اپلوډ کړئ. نو دوستانو په نورو ویډیوګانو کې به تاسو ته موږ وښیو چې موږ څنګه کولی شو ویډیو ته ډسکرپشن ورکړو، ټیګ ورکړو، د ټایټل ورکړو ورته، نور دغسې معلومات، تملین ولګوو. نو د هغې نور معلوماتو لپاره زموږ ویډیو لایک او د دوستانو سره شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر څو دغسې نور موږ معلوماتي ویډیوګانې تاسو لپاره راوړو او په خپل چینل کې اپلوډ کوو، نو تاسو به ورڅخه ګټه واخلئ. نو دوستانو تر بلې ویډیو چې زه بیا تاسو ته یو نوې ویډیو سره راځم، تر هغې د الله په امان.